یوه خاموشه شپه ده، د ښار شور کم شوی، خو د زړونو یوه کیسه لا پاتې ده چې باید واورېدل شي. دغه یوه پخوانۍ کیسه ده چې د دې کیسې نوم دی د زړونو سوداګر. په یوه پخواني ښار کې یو سړی اوسېده چې نوم یې سلیم و. سلیم یو معمولی غریب دکاندار و، خو یوه ځانګړنه یې درلودله. هغه د خلکو زړونه پیژندلی شو. هغه کولی شو چې د هر چا د سترګو له کتو د زړه حال یې وویني. خلک به حیرانه ول، خو سلیم دا راز هیڅ چاته نه ښکاره کولو. په ښار کې هر چا د سلیم درناوی کولو، ځکه چې هغه به هیڅکله د چا زخم نه زیاتاوه. هیڅکله یې دروغ نه ویل او تل به یې د خلکو خفګان حس کولو، ان که هغوی موسکا کوله. یوه ورځ ښار ته یو بوډا سوداګر راغی. نوم یې فراز و. ډیر شتمن و، خو ډیر مغرور او ظالم و. هغه به د خلکو سپکاوی کاوه او خپله شتمني به یې ویاړ ګڼله. فراز به کله ناکله د سلیم دکان ته راتللو، خو نه د سودا لپاره، بلکې د هغه سکون به یې حس کولو. یوه ورځ یې ترې پوښتنه وکړه چې سلیمه، ته ولې دومره ارامه یې؟ نه کور لرې، نه مال، نه شتمني، بیا هم موسکی یې. سلیم ورته وخندل او ورته یې وویل، زما ارامتیا، زما سکون د زړونو سودا ده. زه د زړونو ارزښت پیژنم، نه د سرو زرو. فراز هم وخندل، وی نو که زه درته خپل زر درکړم، وی ته به ما ته خپل د زړونو پیژندل راکړې؟ سلیم وویل، نه، هیڅکله نه. دا د خدای جل جلاله ورکړه ده، نه د خرڅ وړ دی. یوه شپه ښار ته ناورین راغی. د فراز لوی شرکت وسوځېده، بانکونه یې وتړل شول، ټولې شتمنۍ له منځه ولاړې. فراز یوازې پاتې شو، بې کسه بې سکه. چا به ورته سلام هم نه ویلو. هغه چا چې خلک به یې سپک بالل، اوس به یې نظر هم نه ور اچاوه. خو یوازې یو څوک و چې لا هم ورته موسکا یې کوله. هغه شخص سلیم و. سلیم هغه ته ډوډۍ ورکړه او ورته یې وویل، وی زه هغه ورځو ته ګورم چې تا به د زړونو ارزښت نه پیژانده، خو اوس ته پوه شوې چې زړونه تر زرو ډیر ارزښت لري. فراز په ژړا وویل، سلیمه، ما خپل ټول عمر برباد کړ، خو اوس غواړم انسان شم، نه سوداګر. سلیم وویل، دا تر ټولو غوره سودا ده چې یو زړور انسان پیدا شي. د دې کیسې پای. د ښار خلکو یو ځل بیا فراز ولیده، خو دا ځل نه د سرو زرو سره، بلکې د خندا، بخښنې او عاجزۍ سره. هغه اوس د سلیم شاګرد و، نه د شتمنۍ بلکې د زړونو سوداګر. د دې کیسې پایله: شتمني نه د بانکونو په خزانو کې شته، نه د سرو زرو په کاڼو کې، بلکې د زړونو په درکولو کې. بخښنه، عاجزي او د خدای په ترس کې ده. خدای جل جلاله دې وکړي چې د دې کیسې نه مو ډیر څه زده کړي وي.